د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د وال سټریټ ژورنال وروستي راپورونو ته په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره د اوکراین د خبرو پرتله ناسمه او له واقعیت لرې ده. خلیلزاد په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان جګړه یوازې امریکایي جګړه وه، هغه جګړه چې پکې امریکایي ځواکونه د اسلامي امارت پر وړاندې جنګېدل او قربانۍ یې ورکولې. د نوموړي پر وینا همدې وضعیت د امریکا او اسلامي امارت ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو اړتیا رامنځته کړې وه څو د جګړې د پام لپاره لازم ګامونه پورته شي. خلیلزاد زیاتوي چې د ادعاو خلاف د افغانستان پخوانی حکومت د سولې له بهیره نه وایستل شوی. د هغه په خبره په لومړي پړاو کې امریکا د اسلامي امارت او حکومت ترمنځ منځګړیتوب کاوه او له لومړنیو هوکړو وروسته دواړه لوري مستقیمو خبرو ته کېناستل. که څه هم خبرې بریالۍ نه شوې، خلیلزاد همداراز د اوکراین او افغانستان وضعیتونه له یو بل سره هیڅ ورته والی نه لري، ځکه په اوکراین کې خپل اوکراینیان جګړه کوي، خو په افغانستان کې جمهوري نظام هغه وخت سقوط وکړ چې ځواکونو جګړه پرېښوده او مشرتابه هیواد پرېښوده. خلیلزاد ټینګار کړی چې د دواړو قضیو پرتله کول ناسم او غیر واقعي دي.